سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، منم سبا د خوشحالۍ ورځ ده. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، منم سبا د خوشحالۍ ورځ ده. خلک به وکړي خوشحالي سبا ته، د خدای په لار کې قرباني سبا ته. کوم مسافر به سبا کور ته راځي، د چا بچی به خپلې مور ته راځي. نوې جامې به د هرې چا په ځان وي، فقط پیوند جامې به زما په ځان وي. په ټول بدن باندې نیم نیم یمه، زه اختر نه لرم یتیم یمه. نوې جامې د چا لیدلی نشم، یم درېدلی درد زغملی نشم. د دغې وجې اکثر نه وځما، اختر کې کور نه بهر نه وځما، چې زړه مې اور وانخلي زور رانه کړي، څوک د پیوند جامو پیغور رانه کړي. خوا کې زه د خپلې مور تېروم، د اخترې دې ورځې په کور تېروم. تېر کال زمونږ ګاونډي کړې وه، مشر د کلي قرباني کړې وه. په بلا ډېرې خوشحالۍ ورغلم، په منډه منډه او تادۍ ورغلم. ورته مې وویل کاکا برخه راکړه، په دې کاسه کې لږه غوښه راکړه. ډېر یې په کبر او غوسه واخیسته، زما د لاس نه یې کاسه واخیسته. ما ته یې ژوبله زما ګوته کړله، زما کاسه یې په خپو چته کړله. بیا یې بلا کنځلې نورې وکړې، ما ته یې ډېرې ستغې سپورې وکړې. کور ته په ستړو قدمو راغلمه، زه په ژړا او په سلګو راغلمه. اول مې ډېره حوصله وکړله، بیا مې مورکۍ ته دا کیسه وکړله. هغې هم خپلې سلګۍ غوټې کړلې، مورکۍ مې خپلې اوښکې پټې کړلې. سهرابه ای سهرابه، سهرابه لور یې اورېدلی نشم، ته اعتمادو غم زغملی نشم، د اعتمادو غم زغملی نشم. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، منم سبا د خوشحالۍ ورځ ده. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، منم سبا د خوشحالۍ ورځ ده. خلک به وکړي خوشحالي سبا ته، د خدای په لار کې قرباني سبا ته. کوم مسافر به سبا کور ته راځي، د چا بچی به خپلې مور ته راځي. امون محمد از اخوت فاوندیشن د از امبیسیډر چې کینده کنه باندې ته مو وزټ کرای دی. او د هغه علاوه د کرونا کرایسس چې کینده کنه د خلک بزنس چې کینده کنه د بزنس چې کیم ګروپ ته د ډیکریزینګ اورلر شوی دی، حال چې کینده کنه کاروبار نه بیروزګار شوی دی. دغه په غاښه اخوت چې کینده کرونا فند لپاره یو د عید لپاره یو پیکیج حالت پر سیټ کا، چې موږ په ټول پاکستان شه تقسیم کا، په ګلګت شه تقسیم کا، په پنجاب شه تقسیم کا، په سیند شه تقسیم کا، په فاټا شه تقسیم کا، چې سمر ازلادي په غون شه موږ چې کینده کنه خپل 10 بلین چې کینده فند د دغه کرایسس په بهاشه موږ دوه مطلب تقسیم کا. او موږ یې سپارو داروللی، او موږ د سیول ډیفنس چې کیم افیسر د شاهد داور، او دا چې کیم د کنه احسان وزیر چې کیم د کنه وارډ چې کیم د کنه ډیسټریکټ وارډن سیول ډیفنس دغه اداره ته موږ مطلب ډونیشن ورکړه، دغه موږ ډېر هیلپ وکړه چې صرف پور فیملی دی دغه په هاشه موږ مطلب په ډیزروینګ زینه شمش په لغه تقسیم کړه، چې حال مطلب د روزمره چې کیم د اخراجات وي دا مطلب په پیرا کو. لاړې ډېرې خوشحالۍ ورغلم، په منډه منډه او تادۍ ورغلم. ورته مې وویل